ویل کېږي چې هغه قومونه تل پرمختګ کوي چې څوک خپل ماضي او کلتور ژوندی ساتي. همداسې د ورتیر ملکن سره تعلق لرونکې اتیا کلن جمعه رحمان دیوانه بابا دی، څوک چې زاړه آثار ورکېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه ګورو زموږ همکار سید زمان سبا دا رپورټ. خپل کلتور او خپل تیر وختونه په نظر کې ساتل او د هغې د اقدارو سره مینه لرل د ژوندي قانونو نښې دي. ځکه خو د ورتیر درګې ملکن اتیا کلن جمعه رحمان دیوانه بابا د تیر وخت د استعمال څیزونه یو ځل بیا جوړوي چې مقصد یې راتلونکی نسل د خپل کلتور نه خبرول دي. دا د ورتیر درګې اوسیدونکی اتیا کلن جمعه رحمان دیوانه بابا دی، څوک چې په خپل کلتور او ماضي ورک مین دی. دیوانه بابا د خپل ضعیفۍ او کمزورۍ باوجود د تیرې زمانې د روزمره د استعمال هغه قیمتي شیان جوړوي کم چې په دې دور کې په نظر نه راځي، چې پکې توره، غشې، لیندکې، لاټین، دیوا، یوه، جغ، راشپیل، خاخې، سمسې، خانک، چیلم، تمبل او دغه شان ګڼ شمېر د لرګي نه جوړ شیزونه شامل دي. نو د تیرې زمانې سامان د وروستو نسل چې کوم وروستو نسل را روان دي، نو هغې ته دا یو پیغام دی چې زموږ مشرانو په دې باندې ژوند تېر کړی دی او وریځه یې پرې ګټلی دی. دغه یو مثال دی، نور په هغې کې څه خاص نشته، خو دغه د روزګار یو څیز دی. په دغه روزګار باندې ما دا څیز ژوندی پاتې کړی دی چې خلک دې متاثر وي چې دا زموږ مشرانو په دې باندې وخت تېر کړی. زمونږ هغه زړه ورثه په ختمېدو شوه. کم زمونږ د زمیندارۍ کم زاړه اوزار دي، نو هغه اوزار د واپس را مخې ته کړه او هغه د په داسې طریقه باندې جوړ کړه چې کم را روان نسل راځي د هغې تماشه کوي، هغه ګوري او هغه زاړه روایات او اقدار چې کم دی هغه محفوظ پاتې شوه. دغه شان د په خپل شاعرۍ کې هم داسې کړي دي چې که فرض که د نن نه وروسته 1500 کاله بعد یې هم بنده ګوري، نو په هغې کې به داسې وي چې دې نه به زده کړه کوي، دې نه به څه حاصلوي. د دیوانه بابا مقصد خپل کلتور له وده ورکول او نوی نسل د خپل کلتور سره اشنا کول دي. هنرمند دیوانه بابا د کلتور سره په ادب هم ټینګ مین دی او د دیوان تفکر په نوم شعري مجموعه هم چاپ ده چې پکې باباجي د هر رنګ او ساز تارونه په خډول چیړلي دي. د دیوانه بابا وینا ده چې چا سره هم د تیرې زمانې د استعمال شیان وي نو په ښه شان دي حفاظت وکړي، ځکه چې خپل کلتوري څیزونه ژوندي ساتل د بیدار قام نښه وي. سید زمان سبا هم پښتون ملاکن.